تاسو به څه خیال یې که چېرې دا چېرته هم نه ختمیږي؟ د ټول ماسکونو، ټیسټونو او د ویکسینیشن باوجود د دې هیڅ قسم ګارنټي یا تضمین نشته چې کووډ 19 به چېرې ختم شي. خو لږ صبر وکړئ. که دا وایرس ختم هم نشو، دا به دونه هم نه وي بد څومره چې اوس دی. کووډ 19 به ولې نه ختمیږي؟ که کووډ 19 چرته هم نه ختمیږي نو زموږ ژوند به څنګه وي؟ دا وایرس به څنګه کمزوري کیږي تر دې چې د دې نه یو عام یخني وهل جوړ شي؟ نن به موږ رڼا سره معلومو چې که چېرې کووډ 19 نه ختمېدو واله شي نو څه به کیږي. د بدقسمتۍ سره داسې یو څو خبرې دي چې د هغې د وجې به کووډ 19 چېرته هم ختم نشي. کیدای شي ویکسین صحیح کار ونه کړي، ځناور موږ دوباره انفیکټ کولی شي، یا وایرس خپل میوټیشن یعنی اوښتون جاری وساتي. نو بیا به ویکسین څنګه دوکه نه راکوي. او بله خبره ده چې خلک پابندي هم نه خوښوي، لکه ماسک اچول یا د ګڼې نه ځان ساتل. ویکسین به هم هله صحیح کار کوي چې کله خلک حصه اخیستلو غواړي. چې څومره ډیر خلک ویکسینیټډ یي، هغومره به وایرس ته د خپلې خوښې کس ملاوېده ګران شي. په نتیجه کې به د وایرس خورېده کم شي او بیا به ختم شي. دې ته هرډ امیونټي یا په شریکه مدافعت وایي. خو که زیات خلک د ویکسین لګولو نه انکاري شي او د ګڼې د ځای نه نه منې کېږي نو دا وایرس به هم دغه شان خورېږي. په راروان وخت کې کیدای شي په ډیرو علاقو کې دا وایرس خورېده بند شي، خو کیدای شي داسې کمیونټیز او ټولنې یي چې هغوی ته یا ویکسین میلاو نشي او یا ته انکار وکړي، چې په نتیجه کې علاقایي وبا ممکنه کیدای شي. دویمه لار چې په کمې کووډ 19 دوباره راتلی شي هغه د ځناور د وجې ده چې په کمه په اول ځل راغلی. دا صرف خاپیرک یا پینګولینز نه وو، بلکې په براک زو کې زمري او په یو ډچ فارم کې منکس هم وو چې کووډ 19 ورته وو. د دې ځناور سره د مینې نه بغیر هم دا وایرس جمدی پاتې کیدای شي او په موږ دوباره اخته کیدای شي. درېیمه لار چې د کمې وجې کووډ 19 ټول عمر له پاتې کیدای شي هغه د میوټیشن یا اوښتون. د میوټیشن په باره کې بلها شی خبرې دي، یا خو به د وایرس نور هم ډیډلی یعنی وژونکی شي، یا به د شته ویکسین زور ختم شي. ضروری نه ده چې کووډ 19 ختم شي، خو د دې انتظام کول هم ناممکنه نه دی. په انسان کې د مخکې نه د کورونا وایرس 4 قسمونه موجود دي. کیدای شي تاسو ته مخکې یو نیم لګېدلی هم وي، ځکه چې دا د عام یخنۍ وهلو شان دي. د کورونا وایرسز دلته د 10 کالو نه دي. دا وړه شان بیماری په ماشومانو کې او لږه سخته ناجوړتیا په مشرانو کې لګوي. خو دا د ډېرې مودې نه دلته دي، نو انسان ورته خپله امیونټي یعنی مدافعت برابر کړی دی. د کووډ 19 د ډیډلی یعنی وژونکي کېدو یوه وجه دا هم ده چې دا نوی دی. زموږ وجود مخکې د دې وایرس سره نه و مخامخ شوی. د وخت سره په مستقبل کې زموږ امیونټي د دې وایرس مقابلې ته تیارېدی شي او کیدای شي د دې وایرس حمله صرف یو څو ټوخي وي. خو ضروري دا ده چې موږ د وایرس سره راغلي غمونه او تکلیفونه هیر کړو. زیات خلک داسې هم دي چې په اول ځل د خپل خاندان سره په کور کې خوندونه اخلي. کمپنیانې د خپل ساختونو جایزې اخلي او د آنلاین کارونو په طریقو غور کوي. زه دا ویډیو د کوالالمپور نه جوړوم او دلته ډیر کم خلک کارونو لځي چې آب و هوا یې صفا کړې ده. په 2020 کې په دنیا کې د کاربن امیشن 8% یعنی 8% کم شو. د کووډ 19 ختمولو یو حل نه دی، خو ورو به د ګڼې د ځای د شرکت نه پابندي ختم شي او خلک به دوباره ملاوېدل شروع کړي. په راروان وخت کې دا یو بل وایرس جوړېدی شي چې کم صرف یخني وهل لګوي، خو د وس د لګېدو نه ځان وساتئ. اجازت راکړئ، رڼا د علم خوره کړئ.